پاتې باران دی. دا ناول څلورمه برخه. زموږ د ټولګي نجونو ته کله کله همداسې محبت نامې راتلې، خو ټولو ژمنه کړې وه چې د ایمرجنسي په اعلان به یې د ټولو په مخ کې لولي، بیا به یې ټوټه ټوټه عاشق ته ورلیږي. خو د خدای فضل دی، هېڅ عاشق به په لیک کې په ورکړي اختار وفا نه کوله. نجونو به په خپل دې کار ویاړ کاوه، خو په هلکانو دا خبره ښه نه لګېده. کله کله به یې په ټوکه ټوکه کې ویل چې نجونې دغه محبت نامې د کورنۍ له غړو پټې په تشنابونو کې لولي، که خوند یې ورکړ خو هماغسې په مینه ځواب ورکوي، او که لیک یا شخصیت بې خونده وي نو بیا یې په ټولګي کې ایمرجنسي کوي. او کله کله به نجونو نه هلکانو انتقام په بل ډول اخیسته، په خپله به یې ځانونو ته د نجونو لخوا لیکونه لیکل، د ایمرجنسي تر عنوان لاندې به یې لوستل، او بیا به یې د نجونو په څېر ټوټه ټوټه کول. خو ډېره نجونې د دوی پر دې چل خبرې وې. ساعت پسې ساعت تېرېده، خو څانګه خاموشه وه. د رخصتۍ زنګ ووهل شو، څانګې ته مې وکتل چې ماته له ټولګي ووته. زه هم کور ته لاړم، سره له دې چې د څانګې په یو دوه خبر نه شوم، خو بیا هم له تېرې ورځې نه مې پریشاني کمه وه، ځکه چې د ایمرجنسي له شرمه بچ شوی وم. بل سهار چې ټولګي ته لاړم، څانګه راغلې وه. زما له سلام سره یې له یو نظر را وکتل، د یو مرموز سرور احساس یې راکړ، په سپینه منګول یې را پرېوتې زلفې پورته واړولې، او ځان یې د کتاب په لوستلو مشغول کړ. د ورځې په تقسیم اوقات کې جغرافیه هم لیکلې وه، خو څانګې په غلطۍ هم نه راکتل. لومړي ساعتونه پای ته ورسېدل، تفریح شوه. څانګه وروستي کتار ته لاړه، زرینې سره کېناسته. نورې نجونې او هلکان بهر ووتل. ما په ځان کې د تلو تاب نه درلود. ناست پاتې شوم او ځان مې د فزیک د سوالونو په حلولو بوخت کړ. قلم مې په سپین کاغذ ګرځېده، خو غوږ مې وروستي کتار ته و. زرینې څانګې ته وویل چې نن سبا مړاوې ښکارې، کوم نوی باد خو به نه وي راالوتی؟ څانګې ورته په غلې او سنجیده لهجه وویل. په اسانه ژبه راته ووایه، څه ویل غواړې؟ زرینه ورته په خندا شوه، په اوږه یې ورته لاس واچو او په نرمه او خوږه ژبه یې ورته وویل: ښکلې څانګې، بلکې زما خپلې څانګې، ولې خفه یې؟ ناروغه یې که کوم بد خبر دی اورېدلی؟ څانګه یې وشې بغلې وه، داسې ښکارېده چې د هغې دا خاموشي به زما زړه هم خاموشه کړي. خو رښتیا ده چې تر ګل نازک انسان کله کله کاڼې نه هم کلک شي. خبرې بندې شوې، ځان مې لږ څه په ډډه کړ، او د سترګو له کونجونه مې ور وکتل. څانګې د زرنې سترګو ته وکتل، قلم یې راواخیست، سرپوښ یې ترې لرې کړ، پر سپینه چونه شوې دیوال یې ولیکل: ایمرجنسي. څه ایمرجنسي؟ آخر د دنیا سترګو ته هم ولوېدې. د دې په ځای چې ځان مې ستا په زلفو کې پټاوه، په کار وه چې ته مې چېرته پټه کړې وې، خو تر کومه به مې پټولې؟ لمر خو په دوه ګوتو نه پټېږي. خیر، دې ښاپېرک سره خو به وروسته ګورو. اوس په تخته یوازې خبرتیا لیکم: ایمرجنسي. زرینه ودرېده، خو زما زړه ولوېده. بس قسمت مې مل و. څانګې د لمنې له کونجه ونیوه او ورته یې وویل: د خدای ومنه، مه کوه، داسې ولې مې شرموې؟ زرنه بیرته کېناسته او په شوخۍ یې څانګې ته وویل: ښه صاحبې، چې راز په راز ساتې، نو بیا ځان ولې خفه کوې؟ چا درته دومره پوخ دام کېښود چې له دواړو پښو پکې ونښتې؟ دا ماهر ښکاري دی، څوک چې په هوا درته ایمرجنسي دام کېښود او ته یې ونیوې. دا زرینې پوښتنې داسې وې لکه چې زه ملزم یم، او د دعوې وکیلان زما د جرم د اثبات لپاره قاضي ته دلیلونه وایي. څانګه چوپ وه، خو چې څو ځله زرینې ورته اوږه وسکونډله او په خوږه لهجه ترې پوښتنه وکړه. ما ورته د سترګو له کونجو ور وکتل چې څانګې راته ګوته ونیوله. په زرینې مې هم یو سرسري نظر تېر کړ، د غم او خوښۍ ګډ احساس یې په څېره کې وپړکېده. دواړه څو شېبې غلې پاتې شوې، خو زرینې سکوت مات کړ. دې صاحب خو کله د ښایست وجود نه مانه، او کله به یې په مینه شک کاوه. واه شي خیسه شوه، او هغه فلسفې په کومه لاړې؟ بیا یې د څانګې لاس په خپلو لاسونو کې ونیو او ترېنه یې پوښتنه وکړه: آیا تا ته د هغه مینه منظوره ده؟ څانګه غلې وه او زما پر ژبه د دعا الفاظ ښویېدل. بس حالت مې داسې و لکه مجرم چې قاضي ته مخامخ ولاړ وي. یو خوا خوږه ازادي وه او بله خوا اعدام، خو خبره تر بلې نیټې وځنډېده. د ښوونکي سلام د چاپېریال هغه خاموشي ماته کړه چې د څانګې ځواب ته منتظره وه. څانګه هم راپاڅېده او په خاموشو قدمونو خپل ځای ته راغله.
د زنګ په پرلپسې ټنګولو درسي ورځ پای ته ورسېده. د څانګې خاموش ځواب هیلهمن کړی و. د رخصتۍ زنګ نه و، هغه د حمزه بابا خبره د اسرافیل شپېلۍ وه. روغ قیامت یې راوست. له څانګې یې بیل کړم، کور ته لاړم. شېبې لکه پایلوزې تېرېدې، سېزونکې وې، خو زما د زړه په ژورو ګړنګونو کې خوږه نڅا کوله. سبا چې د ښوونځي پر دروازه ورننوتم، زرنه راته له مخکې ولاړه وه. ځان یې سنجیده کړ، پر شونډو یې دومره مسکا خپره شوه چې ایله یې احساس کېده. ویلې خانه پرون له رخصتۍ وروسته څانګې ستا لیک راوښود. دا د خبرو کوډې دی، د همدې لپاره زده کړې وې چې په څانګې یې وکړې. که د الفاظ زور د محبت اثبات شي، د بې زبانه مخلوق په مینه به څوک باور وکړي؟ زرینې، دا د څو کتابونو ګرځول زما د پوزې پیزوان شو. اور ولګه په ادب او فلسفه، زه خو یې په خوند مړه وم. د کوډو په نظر مې په عمر نه دی ورته کتلي. زرینه مسکی شوه، خو دا ځل لږه ډېره. ویلې غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. کار دې هم کړی او په الفاظو کې سپرغۍ هم شیندې. رښتیا یې ویل، زه هم لږ جذباتي شوی وم، خو صرف په دې خبره چې زما مینه یې د خبرو استادي ګڼلې وه. دا ځل مې په نرمه لهجه ورته وویل، ګوره زرینې، خیر دی، هغه لیک به پر ځای پرېږدو. ته زما د سترګو خاموش موسیقیت وګوره. آیا د څانګې تصور پکې نه ناسي؟ تورې غریبان به زما د زړه خبره څه وکړي؟ زما مینه سمندر او تورې د کلال پیالې څنګه به یې ظرفیت ولري؟ زرینې په کړس کړس وخندل. ویل یې، زه مرم له غوچې، ته بیا وایې چې غوچې. نوره نه پوهېږم، څانګه دې د ځان په لور درکږه کړې ده. پخوا هم را باندې ښه لګېدې، اوس را باندې بد لګې، خو څومره چې را باندې بد لګې هومره را باندې ښه هم لګې. ورته ومې ویل د لفاظي طور په ما لګوې او معماتو وایې، هم در باندې اوس ښه لګم هم بد. ویل پوخه استاده، ماشوم مه جوړېږه، ښه هم را باندې د څانګې له مخه لګې او بد هم. ما غوښتل چې خبره پرې بیخي بربنډه کړم، خو شوخې را وکتل او په تګ تګ کې وویل، عاقلان پای نقطه نگردند. زه هم ورپسې غلی غلی د ټولګي په لور روان شوم چې ننوتم. سترګې مې د څانګې چوکۍ ته وې، لکه د برېښنا پړکې په ځغلن ځلېدونکی نظر را وکتل او سترګې لکه دوه مستې توتکۍ وبرېښېدې. هغه توتکۍ چې د سروار په وزرونو له شنې څانګې والوځي، په ملاق ملاق تېرې شي، خو د خوږې سندرې په څېر یو مرموز خوند د فضا په رګونو کې پرېږدي. زه هم لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. د ټولګي نګران ښوونکی راننوت، د تختې تر څنګ ودرېد او داسې خپله وینا پیل کړه. ګرانو زده کوونکو، تاسو به خبر یاستئ چې کلنیو ازموینو ته مې 11 ورځې پاتې دي. سر له سبا نه درسونه بند دي، بلکې نن ورځ یې بند وګڼئ. خو اداره هیله لري چې غیر حاضري به نه کوئ. استادات به هم راځي، ستاسو مشکلات او ستونزې به هواروي. هڅه وکړئ چې وخت بې ځایه تېر نه کړئ. هوښیاران وایي چې وخت لکه سره زر دی. ستاسو د بریالیتوب په هیله مو په خدای مسپارم. هو رښتیا، د ازموینو د مهال ویش پاڼه د ادارې پر دیوال لګېدلې ده، کته یې شئ. د استاد خبرو ورو ورو زړه راتنګاوه، خوښه خبرې یې په لنډو غوسې کړې. د استاد له وتو سره سم د رخصتۍ زنګ وټنګېده. د لیسې په انګړ کې شاګردان ډله ډله د مهال ویش خواته روان وو او ځینو خو د مهال ویش کتل مناسب نه ګڼل. ویلې بیا به شي. په دومره خوښۍ سره له دروازې وتل لکه له بانده چې وځي. خو زما د قد سر او تال مات و، ځکه چې له 12 وروسته د څانګې لیدل راته یقیني نه ښکارېدل. څانګه هم ماته له زرینې سر روانه وه. د کور په خوا رهي شوم، پښې مې هم پر ځمکې وې، خو فکرونه مې د شک او یقین په کشمکش وو. کله به مې ویل چې له امتحانونو وروسته به مې بیا نظرونه د څانګې په ورېښمن اوربل ونه زنګي. بیا به مې ځان ته ډاډ ورکاوه، کېدای شي چې هغه د پوهنتون لپاره لیکلي راشي او سره یو ځای په یوه څانګه کې داخله واخلو. ټوله ورځ او شپه مې د ښکلو ماضي او شکمن مستقبل په سوچونو کې تیر کړل. سبا چې ښوونځي ته لاړم، څه شاګردان راغلي وو او څه په راتلو کې وو. څانګه هم راغله، د فزیک ښوونکی راننوت او له شاګردانو یې د هغوی د درسي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. ډېرو شاګردانو ویل لومړی تمرینونه آسان او وروستي ګران دي. له پایه به د پیل په لور حرکت وکړو، خو څانګې د ټولو مخالفت وکړ. ویل له پیله به د ستونزو هوارول ښه وي، ځکه په الف پوهه نه شم، د بې ګردان به راته بې ګټې وي.
خو بله خوا بغیر زمانه ټولو د څانګې مخالفت وکړ. استاد یوه شېبه غلی شو، بیا د ټولګي د پرانیستې دروازې له لارې د لیسې په منځ کې شنه چمن ته وکتل. بیا شاګردانو ته مخ کړ او ورته یې وویل ستونزه به حل شي. د غزن له کورنیو کارونو راته اندازه لګېدلې چې په فزیک کې هم تکړه دی، که څه هم مشکلات نه لري، خو بیا د غزن او څانګه خپلې چوکۍ پورته کړي او د چمن په منځ کې د توت سیوري ته دې د څانګې پوښتنو ته ځواب ورکړي. او که کومه ستونزه رامنځته شوه زه هم دلته یم. ما چې د استاد خبره واورېده پر دغه خبره مې هېڅ فکر ونه کړ چې زه په وروستیو تمرینونو کې ستونزې لرم او که نه. ودرېدم، چوکۍ ته مې لاس کړ او استاد ته مې وویل زه تیار یم. استاد څانګې ته هم وویل چې خپله چوکۍ اوچته کړي او له ما سره چمن ته ووځي. زه تر دروازې تللی وم چې شاته مې وکتل، څانګې هم خپله چوکۍ راخیستې. زرینې ته مې هم پام ور واوښت. په مناخیزو موسکو سترګو یې زموږ پر خوا کتل. ما او څانګې د چمن د ونې سیوري ته مخامخ چوکۍ واچولې. هغې په رېږدېدلو ګوتو د فزیک د کتاب پاڼې اړولې، خو هېڅ پوښتنه یې نه کوله. زما سترګې هم ښکته وې او د بڼو لاندې مې د هغې د مضطرب پیغلتوب ننداره کوله. ما سترګې پورته کړې خو هغې لا لاندې کتل. بالاخره یې منورې تورې سترګې راپورته کړې. سترګې مو سره وجنګېدې. بل راز کیفیت و. د لومړي ځل لپاره مې حواس د داسې تجربې سره مخ و. په تېره باڼه یې لکه په شاتو لړلې غشي زما په زړه راخښېدل. ځان راته لکه د افلاطون فلسفه له دې مادي نړۍ نه ماورا د ازل په لاهوتې سیمه کې ښکارېده چې دوه سترګې پکې لکه روښانه تورې ځلېدل. وخت هم خپله معنا بایللې وه. داسې راته ښکارېدې لکه چې دا سترګې ما لیدلې دي هغه زمان چې کائنات نه و، خو دا زده تر کومه به مو سترګې جنګولې وې. خو د څانګې باڼه ښکته شول. زه هم څو شېبې غلی وم. زړه مې غوښتل چې څه ووایم، خو الفاظ ترتیب نه مونده. خو زړه مې ټینګ کړ او روغندې مې ورته وویل څانګې باور لرې چې در سره مینه لرم. د هغې شونډې لکه د ګلورینې څانګې په رپېدو شوې. ما احساس کاوه چې ساه یې لنډه لنډه کېده. څو ځلې ځان ځواب ته جوړ کړ خو جرأت یې ملګرتیا ونه کړه. کټ مټ هغسې لکه وزر غوڅې کوتره چې له برجه د پرواز اراده وکړي، ټیټه پورته شي خو پر ځای ناسته پاتې شي. بالاخره په ډېره ستونزه یې دا جمله له خپلو ګلابي شونډو رابېله کړه. باور نه ایمان لرم. په دغه وخت کې یو ابدي نیکبختۍ زما روح ته خوله ورکړه او یو نه بیانېدونکی سرور زما په وجود کې له ویښتو نه تر پښو خپور کړ. دا چمن د غاړې ګلان په نرۍ هوا داسې رپېدل لکه زه او څانګه. د اونۍ د پاڼو جنګېدو نرۍ نغمه جوړوله لکه زما په خوشبختۍ چې لاسونه پړه کوي. له څانګې نه مې پوښتنه وکړه چې ولې دې له سندرو لاس واخیست. په ټیټو سترګو مسکی شوه. ویل یې غزنه وړاندې خو ما الفاظ سندره کول، ستا مینې زه ټوله سندره کړم. اوس خو کله کله زه د خپلو سختو هډوکو او مادي بدن احساس هم نه کوم، بس لکه ستا د مینې له آهنګه چې جوړه یم. ما په خپلو سترګو واوره زه ټوله سندره یم. څانګې ته لا اوله سندره وې، د ستر شاعر سندره. ستا سترګې لکه غیر مرئي الفاظ له ازله زما د زړه په ګنبد کې مو ځینې غزونې کوي. زما له داسې خبرو سره به هغه د حیا په اوو پردو کې پټه شوه. د پښتنو مینه چې له سترګو الفاظو ته رسي همداسې کیفیت راځي. موږ خبرې کولې او د فزیک له کتاب پاڼې مو هم اړولې. په دې کار سره زموږ هڅه دا وه چې څوک شک ونه کړي. هغه مهال چې د ګلانو سیوري راګرځېدل موږ له ښوونځي راووتو او بېلتون په بېلو لارو د کورونو په خوا ولېږلو. زه په دې ورځ له ډېرې خوشحالۍ نه په کائناتو کې نه ځایېدم. نغمه وم، لارې راته د رباب تارونه ښکارېدل. هر قدم یو مضراب و چې زما روح ته یې پرواز ورکاوه.